غټ اختر بیا راغی خو ته ځان سره را نه وستې په اخترونو کې راځه پښتو دې نه ماتېږي ټوله شپه وي خو ټوله شپه کې راله خوب نه راځي ټوله شپه وي خو ټوله شپه کې راله خوب نه راځي ته په خوبونو کې راځه پښتو دې نه ماتېږي حیران یم انزمامه په زرګونو رقیبان دي مړ به شي نادانه په دنیا مې اعتبار نشته شروع قوم پہ رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربان ذات دی السلام علیکم مینوالو زه یم وقاص ارمان د زما د طرفه ټولو مسافرو ته ټول پاکستان کې اختر مبارکي ما سره انزمام نادان صاحب پروګرام کې مرسته کړې ده موجب صاحب را سره ناست دی سجاد پرخر صاحب را سره پروګرام کې مرسته کړې ده مینوالو مونږه روانه جرګه به 25-26 تاریخ باندې غټه مشاعره به کیږي نو نادان صاحب یو څو کلامونه تیار کړي دي خپلو مینوالو سره به شریک کو د اختر ورځ هم ده نو انزمام نادان صاحب ته زه مایک حواله کوم چې تاسو سره یو څو کلامونه شریک کړي ډېره زیاته مننه وقاص ارمان صاحب او مجیب ډېره مننه کوو چې راغلو پروګرام ته یې وخت وویستو سجاد پرخر هم را سره ناست دی ټولو مسافرو ته د اختر مبارکي وایم او څو شعرونه به درته ډالۍ کړم مختصر ټایم دی چې د جنازې کټ ته اوږه مې خیر دی مه ورکوه د جنازې کټ ته اوږه مې خیر دی مه ورکوه ته په سپونو کې راځه پښتو دې نه ماتېږي زما په قبر باندې یاره محبت لیکلی زما په قبر باندې یاره محبت لیکلی ګڼو قبرونو کې راځه پښتو دې نه ماتېږي غټ اختر بیا راغی خو ته ځان سره را نه وستې غټ اختر بیا راغی خو ته ځان سره را نه وستې په اخترونو کې راځه پښتو دې نه ماتېږي غټ اختر بیا راغی خو ته ځان سره را نه وستې په اخترونو کې راځه پښتو دې نه ماتېږي ټوله شپه وي خو ټوله شپه کې راله خوب نه راځي ټوله شپه وي خو ټوله شپه کې راله خوب نه راځي ته په خوبونو کې راځه پښتو دې نه ماتېږي او څو شعرونه نور ژونده لږ ویسار شه په سبا مې اعتبار نشته ژونده لږ ویسار شه په سبا مې اعتبار نشته او سا به رانه ووځي په سا مې اعتبار نشته او ما د جنازې مونځ دې دا یو ښکلی ادا کي ما د جنازې مونځ دې دا یو ښکلی ادا کي که نه راځي نو خیر دی په ملا مې اعتبار نشته ما د جنازې مونځ دې دا یو ښکلی ادا کي که نه راځي نو خیر دی په ملا مې اعتبار نشته او ما ورته کتل چې رانجه د سترګو لاړل ما ورته کتل چې رانجه د سترګو لاړل بیا راته مسکی شوه ویل په ما د اعتبار نشته مننه ما ورته کتل چې رانجه د سترګو لاړل بیا راته مسکی شوه ویل په ما د اعتبار نشته او نن مې ورته دا سپینې سترګې سرې کلي په اوښکو نن مې ورته دا سپینې سترګې سرې کلي په اوښکو وی جاړه 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 په ژړا مې اعتبار نشته نن مې ورته دا سپینې سترګې سرې کلي په اوښکو جاړه 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 په ژړا مې اعتبار نشته او زه یې وینم زه یې مدام وینم چې د ډیوې په خوا کې جاړي زه یې مدام وینم چې د ډیوې په خوا کې جاړي خلکو ته په جار وی پر رڼا مې اعتبار نشته مننه زه یې مدام وینم چې د ډیوې په خوا کې جاړي خلکو ته په جار وی پر رڼا مې اعتبار نشته او باده د جانان د لوري څه پیغام دې راوړو باده د جانان د لوري څه پیغام دې راوړو زه په کنډو واوړه په هوا مې اعتبار نشته باده د جانان د لوري څه پیغام دې راوړو زه په کنډو واوړه په هوا مې اعتبار نشته او چې سحر یو او مازدیګر بل او ماښام بل وي چې سحر یو او مازدیګر بل او ماښام بل وي د دې ښکلو نازولو په خندا مې اعتبار نشته چې سحر یو او مازدیګر بل او ماښام بل وي د دې ښکلو نازولو په خندا مې اعتبار نشته او حیران یم انزمامه په زرګونو رقیبان دي
حیران یم انزمام په زرګونو رقیبان دي مړ بشي نادانه په دنیا م اعتبار نشته حیران یم انزمام په زرګونو رقیبان دي مړ بشي نادانه په دنیا م اعتبار نشته. ډېره مننه. مینوالو انزمام نادان صاحب چې کوم غزل تاسو ته وړاندې کوو زه ورته ډېر سوچ ونه کې لاړم ډېر زبردست و نو تاسو ته خو مونږ خبره هم که روانه جرګه به زمونږ په 26 تاریخ باندې تاسو ته حاضر وي کې سجاد برخر صاحب یو څو شعرونه لګیا دی کار یې پې چالو کړی دی به مکمل شي او به مونږ سره مرسته کوي. نو زه وقاص ارمان تاسو نه اجازت غواړم. د خدای په امان. زمونږ چینل نوی ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته